د موبایل پر سکرین مې د زنګ نښه راغله. ومې کتل، د نامه پر ځای مې زړه ورته لیکلی و. موبایل مې غوږ ته پورته کړ. هلو، له لږ ځنډ وروسته یې وویل، څنګه یې؟ له سترګو مې اوښکې راغلې. ځان مې کنټرول کړ. ورته مې وویل، ښه یم. ویې ویل، له ژونده خوښ یې؟ خندا راغله او په غټ زړه مې وویل، هو، ډېر زیات خوښ یم. درڅخه تلم درته مې وانه کتل وامې بخه درڅخه تلم درته مې وانه کتل وامې بخه غږېدی نه شوم درته مې ډېر وژړل وامې بخه غږېدی نه شوم درته مې بیا یې راغبرګه کړه. زه دې یادېږم. موبایل مې له غوږه ایسته کړ او غټه ساه مې واخیسته. ورته مې وویل، نه، بیخي نه، اصلا دومره وخت نه لرم چې تا یاده کړم. وی ویل، کومه ګیله خو رانه نه لرې؟ د درواغو خندا مې وکړه. نه، هېڅکله هم نه. په ژړه غوندې غږ یې وویل، ښه په ځان پام کوه، د الله په امان. منم ستا د ارمانو ګلانو مینه غوښته خو ما په اوښکو درته ولمبول وامې بخه. خاموشي شوه چې پوه شوم موبایل قطع شوی و. یو تیزه چیغه مې له خولې ووته، ناهیلي شوي یو بل ته رسېدلی یادېږي مې، بغیر له تا مې ژوند د ژوند په څېر نه دی. شیبه وروسته موبایل ته مې مسج راغی. لیکلی یې و، لطفاً مه ژاړه. حیران شوې چې زه څنګه پوه شوم؟ زه پوهېږم، ځکه چې زه دومره هم بې ارزښته نه یم چې له یو چا جدا شم او هغه دې راپسې اوښکې هم تویې نه کړي. بس دا ژوند دی. کله انسان سره یو ځای کېږي خو زړونه نه، کله بیا زړونه سره یو ځای کېږي خو انسانان نه. ناهیلي شوي یو بل ته رسېدلی نه شو، ناهیلي شوي یو بل ته رسېدلی نه شو، مونږ یو بل ته د راتلو لارې څارلی نه شو، مونږ یو بل ته د راتلو لارې څارلی نه شو. نور مې نو هېر که اوښکې مه تویوه، نور مې نو هېر که اوښکې مه تویوه، نور مې نو هېر که اوښکې مه تویوه، نور مې نو هېر که اوښکې مه